زما نوم روز دی. زه ټلیفون اپریټر یم. د یوې عیسوۍ په توګه زه باور لرم چې عیسی خدای پیدا کړی و. زموږ خدای زموږ خالق او د معجزې له لارې پیدا شوی و. زما پوښتنه دا ده چې محمد صلی الله علیه وسلم څنګه پیدا شوی و؟ آیا هغه هم د معجزې له لارې و؟ عیسی مسیح مور درلوده خو پلار یې نه درلود. نو که دا له هغه څخه خدای جوړوي نو بیا ځواب په سورت العمران 3 فصل 59 سورت کې ورکړل شوی دی. الله سبحانه وتعالی په وړاندې د عیسی مثال د آدم په څیر دی. هغه له خاورې پیدا شوی و. که تاسو ووایئ چې عیسی خدای دی ځکه چې هغه پلار نه لري نو آدم علیه السلام خو بیا ډېر لوی خدای دی. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې نه خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور انلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله یئ. ماښام مو په خیر ډاکټر صاحب. زما نوم روز دی. زه ټلیفون اپریټر یم. د یوې عیسوۍ په توګه زه باور لرم چې عیسی خدای پیدا کړی و. زموږ خدای زموږ خالق او د معجزې له لارې پیدا شوی و. زما یو ملګری چې هغه مسلمان دی او له ما نه یې وغوښتل هغه رانه هیله وکړه چې د قرآن کریم تلاوت وکړم او ما ورسره علاقه پیدا کړه. او کله چې ما دا ولوست نو پوه شوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. او زما پوښتنه دا ده چې محمد صلی الله علیه وسلم څنګه پیدا شوی و؟ آیا هغه هم د معجزې له لارې و؟ دا ډیره ښه پوښتنه ده. دا وایي چې دا عیسوی ده او د ټلیفون اپریټر ده او دا پوهیږي چې عیسی مسیح علیه السلام خدای پیدا کړی و. بالکل سم دی. هغه د خدای په مرسته په معجزانه ډول پیدا شوی و. بالکل سم. کله چې هغه قرآن ولوست هغه پوه شو چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی. هغه پوښتنه کوي محمد صلی الله علیه وسلم څنګه پیدا شوی و؟ خوري محمد صلی الله علیه وسلم په طبیعي ډول پیدا شوی و. د هغه مور او پلار و هغه په طبیعي ډول پیدا شوی و. هغه په معجزانه ډول نه پیدا شوی. مګر که څوک د دې ویلو هڅه وکړي چې له دې عمله چې عیسی مسیح علیه السلام پلار نه درلود نو ځکه هغه قادر خدای دی. که ستا دا فکر وي چې محمد صلی الله علیه وسلم مور او پلار درلودل، عیسی مسیح مور درلوده خو پلار یې نه درلود، نو که دا له هغه څخه خدای جوړوي نو بیا ځواب په سورت العمران 3 فصل 59 سورت کې ورکړل شوی دی. الله سبحانه وتعالی په وړاندې د عیسی مثال د آدم په څیر دی. هغه له خاورې پیدا شوی و او ورته یې وویل شه او هغه شو. که تاسو ووایئ چې عیسی خدای دی ځکه چې هغه پلار نه لري نو آدم علیه السلام خو بیا ډېر لوی خدای دی. هغه نه مور درلوده او نه پلار. نو دا زما لپاره روښانه شوه. ماشاءالله. یوازینی شی چې زه یې ژمنه کولی شم هغه دا ده چې زه به د قرآن کریم لوستل جاري وساتم تر څو نور هم زده کړم. او موږ ستاسو په تمه یو چې د سولې دین ته راشئ خورې. ډېره مننه. او په هغه شیبه چې تاسو پوه شئ چې اسلام د ژوند سمه لاره ده، که تاسو په قرآن باور لرئ سمدستي باید دا ومنئ چې له الله پرته بل هیڅ خدای نشته او باور وکړئ چې عیسی د الله رسول دی او محمد صلی الله علیه وسلم هم د الله رسول دی. کله چې تاسو باور لرئ چې عیسی د خدای رسول دی او که تاسو په یو الله باور لرئ چې هیڅ انځور نه لري او تاسو باور لرئ چې محمد صلی الله علیه وسلم وروستی رسول دی، چې تاسو باور لرئ چې خدای یو دی او عیسی د هغه رسول دی علیه السلام او محمد صلی الله علیه وسلم وروستی رسول دی، نو بیا تاسو خپل اراده قادر خدای ته تسلیموئ. نو آیا تاسو باور لرئ؟ زه باور لرم چې موږ یوازې یو خدای لرو. موږ ټول ورونه او خویندې یو. سم ده. مګر آیا تاسو باور لرئ چې عیسی د خدای رسول دی؟ هو. آیا تاسو باور لرئ چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی؟ زه هغه وخت پوه شوم کله چې ما قرآن کریم ولوست. مګر آیا تاسو پرې باور لرئ؟ زه باور لرم. نو که تاسو باور لرئ زه به په دې باور وکړم. څه وویل؟ زه به باور وکړم او زه به ایمان ته راشم. زه به خپل زړه خلاص کړم تر څو باور وکړم چې قرآن څه شی دی. نو آیا تاسو باور لرئ چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی؟ زه د باور کول لپاره زده کړه کوم. زه یې منم. ماشاءالله. که تاسو یې منئ عمل وروسته راځي. لومړی تاسو باید دا ومنئ
له همدې امله زه در سره ژمنه کوم چې زه به زده کړه وکړم او زه به د قرآن په اړه نور هم ولولم تر څو زه په پوره حقیقت پوه شم. خورې مګر کله چې تاسو لولئ او کله چې تاسو باور کوئ تاسو باید دا ومنئ. کله چې تاسو ومنئ بیا یې په عمل کې راولئ. زه به ورباندې پوه هم شم. هو تاسو باید دا ولولئ. تاسو باید ورباندې پوه شئ او په هغه شیبه کې چې تاسو په حقیقت پوه شئ چې قادر خدای یو دی، هغه هیڅ انځور نه لري، هغه نه دی زیږېدلی، عیسی د خدای رسول دی. او که تاسو رښتیا منئ چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی نو د دې معنا دا ده چې په عربی کې ورته موږ مسلمان وایو. د مسلمان معنا هغه څوک دی چې خپله اراده الله ته تسلیموي. عمل کول وروسته راځي. عمل کول او ښه شاید تاسو لمونځ کول غواړئ، شاید تاسو روژه نیول غواړئ، مګر یو شی دا دی چې لومړی تاسو باید دا ومنئ لکه څنګه چې تاسو وویل موږ مؤمنان یو. د مؤمنانو معنا دا ده چې تاسو باور لرئ چې یو خدای شته او تاسو خپله اراده هغه خدای ته تسلیموئ، بیا تاسو ته مسلمان ویل کیږي. هیله ده چې تاسو په قادر الله باندې باور لرئ ان شاء الله. او آیا تاسو په محمد صلی الله علیه وسلم باور لرئ د خدای د رسول په توګه؟ زه ژمنه نشم کولی، قسمه ده، خو زه به خپله وروستۍ هڅه وکړم. هو تاسو هڅه وکړئ او انشاءالله موږ الله سبحانه وتعالی ته دعا کوو چې هغه تاته هدایت وکړي.